جاوید امرخیل ولې له ټولو افغانانو خفه او ګیلهمن دی؟ جاوید امرخیل څنګه د ټول افغانستان امرخیل دی؟ جاوید امرخیل هغه سندرغاړی دی چې د ټولو افغانانو په زړونو کې ځای لري. نو ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو چې جاوید امرخیل څه ویلي دي او ولې خفه دی. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د هیواد نامتو سندرغاړي جاوید امرخیل په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل تخلص په اړه د ځینو مینوالو غلط فهمۍ ته اشاره کړې ده او په دې اړه یې صحیح معلومات ورسره شریک کړي دي. جاوید امرخیل د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې د خپل تخلص په اړه په پوسټ کې لیکلي: هنري ژوند جالبې خاطرې لري. کله کله مې زړه غواړي چې یوه نیمه در سره شریکه کړم. ما ته یوه جالبه خاطره د خپل تخلص ده. زما تخلص امرخیل دی، خو زیاتره ملګري مینوال او په رسنیو کې راته د مرکو پر وخت دوستان امرخیل وایي. زه یې بیا هلته ویلی هم نشم چې امرخیل یم او زما د نه ویلو له امله دا موضوع همداسې پاتې شوې ده. نوموړي د خپل تخلص په اړه ځینې نور معلومات هم خپاره کړي دي او په دې اړه یې په خپلو ځینو تلویزیوني او راډیویي مرکو کې هم یادونه کړې ده چې نوموړی امرخیل نه بلکې امیرخیل دی او دغه تخلص یې د خپل نسب له مخې چې د دوی د نیکه نوم و پر ځان ایښی دی. نوموړی وایي چې موږ ټول د یو افغانستان یو او د یو ملت وګړي یو، خو د خپل تخلص په اړه ځکه معلومات د سره شریکومه چې د ځینو مینوالو غلط فهمۍ لرې شي او ما ته زما په خپل تخلص سره ما یاد کړي. ښاغلی امیرخیل په دې اړه په یاد پوسټ کې وړاندې لیکي: زه په دې پوهیږم چې موږ ټول د یو افغانستان یو ملت یو، خو دلته لنډ وضاحت د دې لپاره کوم چې همدغه پوښتنه به زموږ نورو دوستانو سره هم وي. نوموړی لیکي چې امیرخیل د دوی د نیکه نوم دی او اوس د دوی کلی هم د نوموړي د نیکه په نوم یادیږي. نوموړی د امیرخیلو په اړه هم لیکي چې امرخیل د افغانستان د یو لوی قوم نوم دی چې په میدان وردګ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې میشت دي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښې شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.